علیکم ګرانو ملګرو، دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په طیف شریف کې مسجد دی. دا د مغې زماني مسجد دی او دا دې غره نه په ده باندې کاڼي راویشتل مخکې د طیف ماشومانو. دا هغه غر دی او دا هغه کور دی کومه زنانه به چې ده باندې کشره راغورځوله او دا مخامخ ځای دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دې د تقریر واعظ او نصیحت کولو په دې مخامخ ذکر. دا هغه ځای دی. دا مسجد دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. ملګرو دا د هغې زماني محراب دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زماني مسجد دی. دلته د دواړو جهانو سردار ګرځېدلی په دې مسجد کې. الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زماني مسجد دی. دا دیوالونه وګوره. الله لا إله